خبر ازبکستان په افغانستان کې ریل پټلۍ پروژې سروې پیل کړي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په السلامونو محرکلیکم. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یاد وزارت سرپرست امیر خان متقی د ازبکستان جمهوریت ریاست چارو ادارو له مشر سردار عمرزاګوف سره کتلي دي. د یاد وزارت مرستیال وایي ضیا احمد تکل په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دواړو لورو د افغانستان او ازبکستان پر دوه اړخیزو اړیکو او ترانزیت کرنیز برخه کې همکاري او د ازبکستان افغانستان پاکستان ترمن د ریل پټلۍ کار پیل په اړه خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې چې افغان لوري د ریل پټلۍ د متخصصینو لخوا د نقشې د سروې په اړه خپل چمتووالی وښود او ازبک لوري ویل چې دوی اونۍ له پیل سره سم به د سروې چارې د افغانستان په خاوره کې پیل شي. همداراز ازبک لوري هوکړه وکړه چې افغانستان د کرنې اصلاحات لپاره مرسته کوي. په ځانګړې توګه زراعتي ناروغیو درملنو او مالداریو لپاره کلینیکونه جوړوي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.